ځه لکه جای ته ځې ښه که نه چېرته پردي پټي نه فصل ونه شو کوی ښه السلام علیکم استاد جي وعلیکم السلام استاد جي د یو څو ورځې چوټیانې نورې پاتې دي نو تاسو به پرون چېرته بل ماشوم ته ویلي چې د میاشتې پیسې فیس د ټیوشنه نو ما ته دوی ویلې نو ما سره خو اوس لکه دغه هفته کې به زه چې کومه دی زه خو دیاړي یم نو دغه هفته کې زما چاته جمع شوي دي هغه نیک تمې نو ما یې که تنخوا راکړه نو زه د بل چا قرضدار یم نو زه یم که تاسو راته بیا لږ وکتل نو زه به بیا تاسو له پیسې خیر دې درکړم او دا یو څو ورځې پاتې دي نو زه یم دته تاسو پکې ټیوشن وکړئ دته خو ما د ټیوشن د فیس نه دی ویلې او زه خو ډېرو ماشومانو پیسې نه اخلم د ده هم پکې پرېږدي دته خو ما پیسې نه دی د ټیوشن فری دی ها ټیک شو استاد جي الله پاک هم خوشحاله کوو خدای هم په عمر کې برکت واچوه ډېره مهرباني بابا ما را میکس ټیسټ پاس کو نو استاد یې لکه ما بیا سټارم جوړ ای شاباسې بچې ګوره دا ستا د محنت سیله چې تا ته میلاویږي هر ځای کې چې یو انسان محنت کوي نو د هغې سیله به ورته میلاویږي او زویه نور هم محنت وکړه چې سړی دنه جوړ شي چې ښه انسان دنه جوړ شي او که یو انسان تا ته لږه زیاته خبره هم کوي ته به پرې صبر کوې بچې یو به پردي حق نه خورئ دا نه ماف کېږي ځکه چې ته به د هغه سړي نه بښنه غواړې یو به پردی غیبت نه کې او چې د لاسه دې څه ښه کېږي د مشرانو به ادب کې عزت پې کې چې د لاسه دې څه ښه کېږي او به خلکو څه کې زمونږ چې کله د سکول چوټي شي زمونږ د سکول والا د پردو پټونه ګني راځي زه ورته یم چې زما بابا وایي چې دا پردي حق الله چاته نه بخښي او که نه بچې ګوره زه چې تا ته دا کمې خبرې وکړم دا د نورو ملګرو ته هم کوه ځکه چې دا په مونږ باندې حق دي چې بل چاته خبره نیکه خبره بل چاته ورسو دا په مونږ باندې حق دي د بل ورور مسلمان غاړه ازادول چې کومه دي دا په مونږ باندې حق دي او تا هغوی ته مو داسې ووایه چې دا ګنې تاسو کوم روشو کوئ د دې پټي مالک په دې ټیم کې نه نو کله چې مونږ د دې دنیا نه لاړ شو نو د پټي مالک ته خدا پته نه که نه چې زما را ګنې چا شو کولی دی نو چې هغه مونږ ته ښه نه بښنه ونه کړي نو بیا الله پاک هم مونږ ته ښه نه بښنه نه کوي نو دا خبرې ستا ملګرو ته هم ته کوه کور کې چې ډوډۍ وخورې که نه بیا زه سبق ته جومات ته زخ پیو کاکا داسې شوه چې لکه ما لیدې نه دا پوښه بیا د دې سړي به لږ انتظار وکړو د مونږ ګاډي وو نقصان هم وله وکړه دې خوا راځه چې دې راشي بیا به وله د دې پیسې ورکړو ګاډي مو وو تاوان هم وله وکړو ځو چې نه چې راشي بیا به وله پیسې ورکړو کښېنه یو شېبه به ورته دلته کښېنو د ګاډي مالک راغی السلام علیکم وروره وعلیکم سلام وروره زه خو داسې را روان وم په ناخطا کې نو ستا ګاډي په دې موټر سایکل نه ولګېده دغه د اشارې ماته شوه نو دا ستا څو روپۍ شوه چې زه تاله درکړم چې د اشاره ته ځان له ولګې ته خو ما لیدلی نه وي که نه چې ګاډی دې ووهو خو تښتېدلی به وي که نه تا خو نه لیدلم زه دې خپل زوی ولیدلم او دې زوی ته ما دا سبق په دې لاره باندې ښو چې پردی حق په نه خورې که زه تښتېدلی وم نو دا هم په پردي حق کې راځي نو زما به غاړه بنده شوې وه نو زه دلته ځکه ایسار شوم ما چې سار له زما دا زوی دقسې غلط کارونه کې سار له به دې یو غټ نقصان وکړي او دقسې به وتښتي یا به په ګاډي باندې سړي ووایي او وبه تې تښتي نو انسان سره لوبې کول دي نو ما دې خپل زوی له دا سبق ورکړ زه دلته د دې دپاره ایسار شوم ما چې زما دا زوی غلط کار سار له ونه کړي دا ستا خو د یو وخت تاوان دی زه بیا صدا کړم دا زما د ټول عمر تاوان دی نو که زه د ده په مخ کې تښتېدلی وم نو دا تاوان زما ډېر دی د ټول عمر تاوان دی او دا د یو وخت تاوان دی ته د دې خپل زوی دپاره دومره ښه سوچ کې او ما تر انتظار وکړو
ته ما د الله د رضا لپاره معاف کړې زه بس مزې کوه ځه دا ګاډی به زه په خپله جوړ کړم ځه زه ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه الله یې د دې بدلې درکړي چې زوس بیا راځه خپلو ماشومانو له ښه تربیت ورکړې ولې چې د مور غېږه یو مدرسه ده او پلار یو استاذ دی یا دکانو ولې مسلمانو د خنبیر را پسې راوړی که نه هغلته دونه ګاک ولاړ دي هلته مو ته زه یوازې پرېښې مو ته تاسو دلته قلارې پکې ته ولاړ یې خنبیر خو دا تیار دی که نه بس درلی ځه موږ درلی تیار به څوک دی چې خو دې ټول بازار کې تیار دی هلته ما ته ګاک دی هره سر راوړه ښه زموږ درځو مجموعه چې راډکه کا راډکه کې بدل ټیک دی ښه شابه ګاک دی که نه ښه دیاري دی ته ګاکه تېر که ځه دې کال کې د دیاري م زیاتوم ښه اصحاب دغه رنګ نیک داسې مزه کوي ښه زه درلی نیک ماما شو پکوړې راکړه کنه یار ټول خلک را مخکې کړل در کومه ټول یا شیخه ته خو سوځې د خدای اقربه نیم کاری ته راختلې لږه خوځېږه در کومه ټول در کومه ښه چې راته وشه در کوو ټوله دې خوا راته وشه چې در کې دی دغسې سړی خو تماو درولې که نه ورکه دا پکوړې میکوړې خوند ورکه سلام علیکم ماما وعلیکم لږ دې السلام کې خو لاله پنچر واچوه د بچې موسم خو هم نارمل دی که نه که ته هغه زوړ په شکل دوب په وای دی راشه لکې په زه راباندې کې یو ښې وټکوې چې دا پنچر دا دا نیمه د پکوړو دوکان دی که نه د پنچرو دی ته دې ګاډ ته نه ګورې ته ورکه مړه ته جال دا که ورکه ته ښه پنچر د دا چو